بسم الله الرحمن الرحیم د ګریډ 6 جنرال ساينس د موږ په کې اولنی یونټ شروع کړی دی سیلولر ارګنایزیشن. په دې کې موږ دې ټاپک ته رسیدلی یو چې کمپیریزن اف انیمل اینډ پلانټ سیل د ځناور او بوټي په خلیه کې موازنه. نو موازنه دې ته وایي چې په دې کې موږ دا خبرې ګورو چې سیمیلیریټیز پکې څه دي په دې دواړو خلیو کې، یو شانتیوالي پکې څه دي. نو په هغه باندې 5 نمبر ویډیو ما جوړه کړې ده، تاسو کتلی شئ. او د دې ټاپک دویمه حصه پاتې شوې ده چې په دې دواړو خلیو کې به فرق څه د یو بل نه مختلف په څه باندې. نو نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی په 5 نمبر پیج باندې ډیفرنسز بټوین انیمل اینډ پلانټ سیل د ځناور او بوټي په خلیه کې فرق، یا دا دواړه په یو بل نه مختلف په څه باندې موږ هغه خبرې کوو. د اوسه پورې په 5 نمبر لیکچر کې موږ دا کړیو چې یو شان دي کیسې دي په دې دواړو کې، نو هغه موږ په نمبر ویل دي، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. اوس دا دویمه حصه ده دغه ټاپک. نو دلته وایي چې سم اف د ډیفرنسز بټوین ان انیمل سیل اینډ ا پلانټ ار اس فالوز. وایي د ځناور او د بوټي په خلیه کې ځینې فرقونه چې کوم دی چې د یو بل نه مختلف دي، ډیفرنسز فرقونو ته وایي مختلف ته وایي، هغه دا لاندیني دي. سیلوال نمبر 1 فرق چې کوم اوس په د ځناور او د بوټي په خلیه کې دی نو هغه سیلوال دی. نو سیل خو خلیې ته وایي، وال دیوال ته وایي اصل کې. مطلب یې دا دی چې د سیل دیوال، تاسو دا خبره کړله چې دا سیل په یو ممبرین کې په یو پرده کې راباندې په هغه تېره ویډیو کې مونږ کړی و، هغه ته سیل ممبرین وایي. هغه په ځناور او بوټي دواړو کې شته، نو هغه پکې سیمیلیریټیز وو. اوس دلته دا خبره کوي چې ډیفرنسز پکې څه دي. نو هغه نمبر 1 دی سیلوال، چې دا د بوټي په خلیه کې شته دا سیلوال، د سیل دا دیوال، او د ځناور په خلیه کې به نه وي، نو دا پکې فرق شو. نو وایي چې سیلوال از پریزنت آوټساید د سیل ممبرین اف پلانټ سیل. دا سیلوال چېرته موجود دی؟ دا موجود دی د سیل ممبرین نه بهر طرف ته د بوټي په خلیه کې. که تاسو په صفحه نمبر 4 باندې د پلانټ سیل دا ډایګرام وګورئ، نو په دې کې یو سیل ممبرین دی، دغه خو په انیمل سیل کې هم شته، په پلانټ سیل کې هم شته. خو په پلانټ سیل کې ورسره چې دی یو تیه او یو لیر یو ممبرین بل دی، یو پرده بله ده، هغه ته سیلوال وایي. په دې بره سر یې ورته لیکل د پلانټ په سیل کې. نو دا وایي چې دا سیلوال موجود دی د سیل ممبرین نه بهر طرف ته په د بوټي په خلیه کې. ورپسې وایي چې اټ از ا هارډ اینډ ډیډ لیر میډ اپ سیلولوز. دا سیلوال چې دی نو دا ډیر زیات سخت دی، هارډ دی، اینډ ډیډ لیر، او دا داسې یو پرده ده، یو لیر یو تیه دی چې مړ شوی دی، مړ ډیډ لکه ژوندی حصه دا نه ده، او دا جوړ له سیلولوز نه دی. د سیلولوز سټرکچر به مونږ چېرته په را روانو چپټرو کې په یو نمبر باندې وایو. دا کاربوهایډریټ د فیبرس کاربوهایډریټ دی، داسې کاربوهایډریټ دی چې داسې ریشمي غوندې دی، تارونو نه جوړ که نو دغه ته فیبرس وایي. نو دا سیلوال چې دی نو سخت دی او مړه حصه ده، لکه ژوندی نه ده، ژوندی حصه نه ده، او د سیلولوز نه جوړه ده. سیلولوز دلته اوس وایي چې داسې شی د سیلولوز از ا لارج مالیکیولو which we cannot digest. دا سیلولوز څه شی دی؟ دا یو غټ مالیکیول دی چې هغه دا مونږ هضمه کولی نه شو. نو مالیکیول دی ته وایي چې تاسو بیا دا د ایټم په چپټر کې هم وایي چې مالیکیول چې دی د وړو وړو ذرونو کله چې ایټمونه را یو ځای شي هغه ایلیمنټ جوړوي او مالیکیول جوړوي. نو دغه بیا تاسو وایي میټر ته جوړېږي، ماده ته جوړېږي. دا سیلولوز یو غټ مالیکیول دی او دا د وړو وړو یونټس نه جوړ دی، نو ځکه ورته مالیکیول وایي. which we cannot digest، او لیکن دا مونږ هضمه کولی نه شو چې کله وخورو. نو دا مونږ انسانان هضمه کولی نه شو، خو د دې ډېرې فایدې دي. دا سیلولوز چې دی نو د دې ساده مثال به تاسو داسې درکړم چې دا یو قسمه تارونه دي، ریشې تارونه غوندې نه دي. دا په مختلفو فروټسو کې، لکه فروټس چې زموږ سره تقریبا ټوټل میوې چې کومې دي، مڼه ده، ټانګو دی، کیله ده، په دې ټولو کې چې دی ام دی، په دې ټولو کې دغه تارونه غوندې به تاسو کتلي مې که چېرته خورئ تاسو، نو وایي دا مونږ هضمه کولی نه شو. دا زمونږ د وجود نه واپس بهر خارجیږي، خو دا زمونږ دپاره ډېر فایدهمند هم دي دا سیلولوز، ځکه چې دا زمونږ په وجود کې کله قبض وي په خېټه کې کم انسان او دا خوري نو هغه سره قبض هم ختمیږي او نور هم ډېرې فایدې دي، خو دا مونږ هضمه کولی نه شو. نو چې ستاسو نه څوک دا تپوس هم کولی شي چې ولې انسان نشي هضمه کولی، نو ځکه نشي هضمه کولی چې د دې دپاره په انسان په وجود کې یو کیمیکل دی خاص چې هغه نه پیدا کېږي، هغه ته سیلولیز وایي. نو سیلولیز چې کوم دی، سیلولیز هغه دلته نه پیدا کېږي د انسان په وجود کې، د ځناورو په وجود کې. نو ځناور چې دی نو دا هضمه کولی شي، غواګانې، ګډې او بیزې، او مونږ یې نه شو. دغه خبره لیکل ده. بیا وایي چې اټ از ا نیچرل فایبر فاوند ان پلانټس. وایي دا قدرتي ریشه ده. فایبر چې دی نو دا ریشې ته وایي، تارونه غوندې شکل دی وایي که نه، وایي دا یو قدرتي ریشه ده چې په بوټو کې موجود ده. نو فایدې شته. وین وی ایټ پلانټس، کله چې مونږ بوټي خورو، مثال په طور لکه ته مونږ ساګ خورو، دا په دغه کې هم شته، په پالکو ساګ چې کوم دي وغیره نور ساګ چې کوم دي، د فایبر ایکټ لایک ا بروم ټو کلین اور انټسټاینز. نو وایي چې کله مونږ کم بوټي خورو، مثال کې طور ساګ وغیره خورو، دانیا خورو، سلاد خورو، نو دا په شانتې د برش کار کوي.
که نه. بروم چې دی نو برش ته وایي ټو کلین اور انټسټاینز او زمونږ کولمې صفا کوي. تاسو ته مو وایي چې قبض ختمیږي د دې سره. سیلوال ګیوز ا پلانټ سیل ا فکس شیپ. د سیلوال کار څه دی؟ تا وایي چې دا سیلولوز نه جوړ دی. سیلولوز چې دی نو یو قسم فایبر دی او فایبر زمونږ په وجود کې ایکټس داسې عمل کوي داسې کار کوي لایکه بروم په شانتې د برش. نو برش خو پاکول کوي صفایي کوي که نه، دغه شانتې دا زمونږ د کولمو صفایي کوي، قبض ختموي. سیلوال ګیوز د پلانټ سیل ا فکس شیپ. دا سیلوال چې بل دی کوم د سیل دا دیوال چې دی نو د دې نور کار څه دی؟ د دې کار نور بل دا دی چې دا د بوټي د خلیې له یو خاص شکل ورکوي. فکس شیپ یې ورکړی دی. د بوټي دا شیپ چې کوم دی دا خاص شکل دار د سیلوال په وجه دی چې کلک دی او نیغ ولاړ دی دغه شانتي او مضبوط دی، نو دا د سیلوال په وجه باندې دی. او دا یو ډیډ لیر دی، داسې ته دی چې مړ دی ژوندی نه دی. انیمل سیل از ویداوټ سیلوال. زناور چې کومه خلیه ده نو په دې کې سیلوال نشته، دا بغیر سیلواله دی. ویداوټ سیلوال بغیر سیلواله دی، نو دا پکې یو فرق شو، ډیفرنس شو د زناور او د بوټي په خلیه کې. اورنی ډیفرنس دغه شو چې په بوټي په خلیه کې سیلوال شته او د زناور په کې نشته. مونږ کمپیریزن ټاپک وایو که نه، نو په کمپیریزن کې سیمیلیریټیز هم شته او ډیفرنسز پکې. دا اوس مونږ په دې ویډیو کې شروع کړو. دویم نمبر چې کوم فرق دی زناور او د بوټي په خلیه کې چې د زناور په خلیه کې نشته او د بوټي په خلیه کې شته، هغه د کلوروپلاست. کلوروپلاست څه شی دی؟ کلوروپلاست از ا سپیشل ارګانیل فار فوټوسینتھیسس. دا کلوروپلاست داسې ارګانیل تاسو پرون ویل د پاغه بل ویډیو کې چې په دې سیل کې دا سیل چې کوم دی نو په دې کې د وړي حصې دي نوري او دا خاص کارونه دي، نو هغه ته ارګانیلز وایي. سیل ارګانیلز یو پکې دا کلوروپلاست دی په دې سیل کې دننه چې په سایټوپلازم علاقه کې دا موجودي، نو دا پکې بله یوه حصه شو د سیل او ټول. نو د غرې د فوټوسینتھیسس دپاره دا چې دی نو کار کوي. وایي دا یو خاص ارګانیل دی د سیل هغه حصه را او دا څه کوي؟ فوټوسینتھیسس کوي. فوټوسینتھیسس د دوه ټکو نه جوړ دی، په دې باندې به جدا ټاپک راځي. فوټو وایي رڼا ته او سینتھیسس وایي جوړولو ته. نو دا بوټی چې کوم دی نو دا د نور د رڼا په موجودګۍ کې خپل خوراک تیاروي. دغه عمل ته فوټوسینتھیسس وایي. د نور رڼا اخلي د پاڼو په ذریعه، د ژرړو په ذریعه باندې ځمکې نه اوبه اخلي، د پاڼو په ذریعه ورسره د هوا نه کاربن ډای اکساید ګیس اخلي د ماحول نه او خوراک تیاری د ګلوکوز په شکل کې. دغه عمل ته فوټوسینتھیسس وایي. نو دا کلوروپلاست چې دی نو دا په انیمل سیل د زناورو په خلیه کې نشته او د بوټو په خلیه کې شته او دا یو خاص ارګانیل دی. بوټي به فوټوسینتھیسس کوي، خوراک به تیاروي. نو زناور خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، بوټي د دغه وجې نه تیارولی شي. دا و چې فاوند ان د ګرین پارټس اف ا پلانټ. دا کلوروپلاست چې دی نو دا خاص ارګانیل دی د فوټوسینتھیسس دپاره دی او دا چې دی نو تاسو موندلی شئ د بوټي په شنه حصه کې. نو شنه حصه چې دی نو پاڼه ده که نه. په ځینې بوټو کې به تنې هم وي، تنې به هم فوټوسینتھیسس کوي، شنې تنې وي پکې. هغه یو څو مثالونه دي لکه کیکټس دی وغیره که نه، هغه به تاسو په نمبر وایي. خو دا کلوروپلاست چې چېرته موجود دی نو دا به د بوټي په شنه حصه کې موجود دی. نو شنه حصه پاڼه ده. په دې کې څه دي؟ اټ کنټینز ا ګرین پیګمنټ کالډ کلوروفیل. په دې کلوروپلاست چې کوم دی دا کلوروپلاست چې کوم ارګانیل دی په دې کې موجود دی، دا مشتمل دی په یو شین رنګ باندې. ګرین پیګمنټ یو شین رنګ پکې دی او هغه شین رنګ ته کلوروفیل وایي، سبزینه ورته وایي. کلوروپلاست ابزارب سن لایټ. د کلوروپلاست کار څه دی؟ دا د نور رڼا جذب کوي، کاربن ډای اکساید ګیس اینډ واټر ټو میک فوډ اینډ اکسیجن. د کلوروپلاست کار دا دی، دا داسې ارګانیل دی چې په دې کې یو شین رنګ موجود دی، دننه کلوروفیل ورته وایي. دا د نور رڼا جذب کوي، کاربن ډای اکساید ګیس او اوبه او خوراک تیار کړي. ټو میک فوډ چې خوراک تیار کړي، اکسیجن او اکسیجن هم ورسره جوړ شي، هغه موږ نه راکوي، بوټي ځان هم استعمالوي. اټ از ناټ پریزنټ ان انیمل سیل. دا د زناور په خلیه کې نه دی موجود د کلوروپلاست. دا پکې بل فرق شو. 3 نمبر چې دوی کوم بل فرق ورکړی دی په دې کتاب کې، هغه دی ویکیول. دا ویکیول څه شی دی؟ دا هم یو فرق دی د زناور او د بوټي په خلیه کې. نو وایي چې ویکیول سټورز ډیفرنٹ ټایپس اف سبسټانسز لایک واټر اینډ سالټس اټ ان ابانډنس. وایي دا ویکیول چې کوم دی نو دا جمع کوي، سټور کوي مختلف قسم شیزونه، سبسټانسز سیزونو ته وایي، لکه اوبه چې کمې دي او مالګه چې کمې دي. مالګې دا بوټي چې دی نو د ځمکې نه په یو شکل کې مالګې هم راکاږي ځان ته. اف ان ابانډنس، اف دی دا ټکي آی اف. وایي چې کله زموږ سره د مالګه یا اوبه ډېر زیات شي په بوټي کې نو دا په ویکیول کې، دا ویکیول یو سیک لایک سټرکچر دی، په شانتې د شاپر دی په دې سیل کې. نو دا چې کله ابانډنس شي، ډېر زیات شي مالګې او اوبه په بوټي کې، نو په دې کې وله سټور کوي د بل ټیم دپاره، دا سټور کوي دا ویکیول. پلانټ سیل هیو ا لارج سنټرل ویکیول.
د بوټي په خلیه کې یو غټ ویکیول په منځ کې سنټرل ویکیول په منځ کې دا دی په دې صفحه نمبر 4 ورکړی دی په دې بره سر کې ورته لیکلی دی ویکیول نو یو غټ غوندې شاپر پکې دی دغه په دې منځ کې دی دې ته لیکلی دی لا دلته دی چې دا لار سنټرل ویکیول په بوټي کې پکې د بوټي په خلیه کې او په ځناور کې به تاسو ووایئ چې په ځناور کې فرق دا دی دی سره په هغه کې هم شته خو لکه په هغه کې به واړه واړه یو ګیر چاپېره په دې سایټوپلازم کې ځای په ځای خوارئ داسې غټ ویکیول به پکې نه وي دا هم فرق شو چې په پلانټ سیل کې غټ ویکیول دی او په انیمل سیلز کې چې غټ ویکیول نشته نو دا لار سنټرل ویکیول دی په دې منځ کې موجود دی او غټ دی A fluid filled vacuole provides support from inside to the plant cell. دا fluid filled مطلب دا دی چې د مایع نه ډک شوی دا کوم ویکیول دی دا شاپر غوندې provides دا ورکوي سپورټ مدد from inside د دننه طرف نه بوټي ته دا مدد ورکوي نو د لارج ویکیول کار دا شو چې دا د سیل د دننه مدد کوي او دا داسې قسم مدد کوي چې دا سیل ممبرین کم دی نو دا پوش کوي بهر طرف ته دیکه ولا ورکوي ځکه چې د بهر طرف نه سیلوال یو سیلوال ډېر ریجډ ډېر سخت نو دا لارج ویکیول چې کوم په پلانټ سیل کې دی نو دا د سیل ممبرین نه دیکه ورکوي او په دې وجه باندې د سیل دا شکل چې دی نو مینټین او برقرار ساتي چې د سیل دا شکل او دا نارمل حالت خراب نشي نو a fluid filled vacuole provides support from inside to the plant cell د بوټي د دننه چې دی نو دا غټ ویکیول کوم د مایع نه ډک دی دا ول سپورټ او مدد ورکوي it increase in size during plant growth وای دا په خپل سایز په قد کې غټیږي چې کله بوټي گروث کوي نشنوما او غټیږي په هغه ټیم کې بوټي سره ډېر خوراک ضرورت دا خوراک هم سټور کوي زیات خوراک چې شکل و بوټي کې دا اوبه هم سټور کوي اماینو اسید وغیره نو چې کله بوټي غټیږي نو په هغه دوران کې دا څه چل کوي دا په خپل سایز کې غټ شي انیمل سیل هیز سمال ویکیولز د زناورو په خلیه کې واړه واړه ویکیول دي ډیسپرسډ ان د سایټوپلازم او دا په سایټوپلازم کې منتشر شوي دي غیر چاپیره کې خواره شوي دي نو دا پکې فرق شو چې تاسو څوک وایئ چې څه فرق دی په پلانټ سیل کې د ویکیول په لحاظ سره او د انیمل په سیل کې نو ته به ورته وایې په پلانټ سیل کې چې کوم ویکیول دی هغه سنټرل ویکیول دی په دې منځ کې دی او ډېر غټ دی او په انیمل سیل کې ویکیولز دي خو واړه واړه دي او هغه خواره شوي دي په سایټوپلازم کې نو دا هم فرق شه که نه په دې کې یو ویکیول دی غټ دی په یو سیل کې د پلانټ او د انیمل سیل چې ته راواخلې باقي ویکیول ډېر شوی واړه واړه پکې خواره شوي اوس په دې ورپسې ورکړی دی اکټیویټي 1.3 انیمل ار پلانټ سیل ماډل ګروپ ورک ورکړی دی دا د سټوډنټانو لپاره دی په کلاس کې وایي تاسو داسې کار وکړئ چې د انیمل ار پلانټ سیل ماډل جوړ کړئ نمونه یې جوړه کړئ د ځناور یا د بوټي د خلیې نمونه جوړه کړئ د کتاب نه نیټ وغیره نه کې هیلپ واخلئ مدد خو څه وکړئ میک ا ماډل یوه نمونه جوړه کړئ اف انیمل ار پلانټ سیل د بوټي یا د ځناور د خلیې یوزینګ میټیریل اف یور چایس د خپل طبیعت څیزونه راواخلئ میټیریل اشیا لیبل اټس پارټس او د دغه حصو له نمونه ورکړئ نو تاسو داسې هم کولی شئ چې په کور کې کم تارونه د بجلی وغیره غره واخلئ په یو ګته باندې په یو چارټ باندې ولګوئ غیر چاپېره لکه داسې یو سرکل ته جوړ کړئ چې د انیمل سیل به ترې جوړ شي دننه پکې بیا دغه مایټوکانډریا جوړه کړه بل څیز نه بل څه پلاستیکي ګیلاس بوتل له واخله د هغه نه پکې نیوکلیس جوړ کړه ولګوه په ټیپ او په پټۍ باندې نو دا به ستا سره یو نمونه جوړه شي ته کلاس ته ویسه او په کلاس کې اویزان کوي لګوه نو تاسو ته وایي دغه اکټیویټي داسې ده چې یاره دا ټیم ورک دی یا ګروپ ورک دی ګروپونه دې جوړ شي د 5 6 کسانو سټوډنټانو او دا نمونه جوړه کړي د ځناورو او د بوټي د خلیې په یو چارټ باندې او چې کوم څیزونه پکې تاسو ته اساني او په اسانه باندې تاسو ته میلاویږي د هغه نه جوړ کړئ او بیا یې په کلاس کې ولګوئ او لیبل اټس پارټس او د هغه حصې چې کومې دي لکه نیوکلیس پکې ته په څه باندې ظاهرېږي هغه ته هغه نیوکلیس نوم ولیکه دغه ځای پورې دا ټاپک نن سر ته ورسېد د ځناورو د بوټي په خلیه کې چې کوم کمپیریزن او موازنه وه او د دې سره اوس دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي زه به بس کړمه انشاءالله د خیره سره به بل ټاپک بیا دا لاندینی کوو هغه سره تاسو دغه پورې تاسو زما د چینل چې دی نو سبسکرایب هم کوئ او زما ویډیوګانې ګورئ د دې سره به د سبسکرپشن سره فایده دا چې زما ویډیوګانې به تاسو ته په ټیم باندې در راسي بله خبره دا ده چې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او ما ته خامخا کمنټ کوئ په کمنټ سیکشن کې په یوټیوب کې زما په چینل کې چې ما ته پته ولګي چې زما کتونکي څومره دي او آیا د دې نه لرنینګ زده کړه کېږي او که نه کېږي زما د لیکچر نه جزاک الله خیر